تګ وتګ د کېږي دا د سیزن میاشت ډېر عجبه د تجارت د الله تعالی د عبادت د سیزن میاشت ده دا اوقات باید موږ ضایع نه کړو خوب ضروري نه ده خوب هر وخت کې کېږي اوږده خوبونه به بیا په قبرو کې کوو خدای چې قبر مو د راحت وي چې راحت نه وي بیا خو کار حالت هم خرابېږي دلته لږ په عباداتو کې د لماخستن نه بعد تراوو کې هم د بعضې ملګرو عادت دا وي بیا په مجلسو کښېني تر پرشمیه پورې چې سهار بیا ډېر ویده شي په د اکثرو ځای کې نو بیا سهار تر 11 بجو ویده یي خوب هلته پوره کوي نه اوقات یې ولې خو تلاوت پکې وکړه نفل پکې وکړه ذکر پکې وکړه نور نه په دغه نیت ویده شه چې دا پرشمې بېرته راجیګ شي بیا آینده د عبادت لپاره خدای پاک تاته توفیق درکړي صحت درکړي او تراوح ختم به انشاءالله ماښام ته شروع کېږي نورو ځای کې دي نورو ملګري ته هم دي ما خپل حافظان وي چیرې امامتونه لري خواست دا ده چې قرآن عظیم شان دې په صحیح لهجه کې ویایي تلیوارونه دې نه کوي هغه ګټه چې په لسو صورتو کې د هغه هم د لاس نه وځي د علم ترکۍ نه بعد چې د الله صورتونه ویل کېږي دا د موږ مخکینیو علماو ډېر څو سوه کاله مخکې لا دا تجویز کړی ده چې په خلکو کې سستیا د عباداتو ول ده چې دغه الله صورتونه پکې ویایي نو حکما قرآن عظیم شان ختمیږي چې د ټولې روژې حساب وکړې دغومره قرآن تر جوړیږي لکه ټول قرآن عظیم شان خو یې دغه دپاره چې دغه د الله سره صورتونه چې علم ترکۍ شریفې نه وروسته دي